د هلمند مرستیال والي کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت له معین سره وکتل. په دې لیدنه کې د هلمند ولایت مقام نماینده حافظ مولوي شرف الدین شرافت، حاج انوري صاحب او یو شمېر نورو ملګرو هم د مرستیال والي صاحب ملتیا کوله. غونډه په یوه دوستانه فضا کې ترسره سوه چې پکې د هلمند ولایت د بنسټیزو پروژو او پراختیایي چارو اړوند مهم موضوعات په هر اړخیز ډول وڅېړل سول. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي د بحث مهم محورونه د هلمند پر سیند د نوي پل د جوړولو لپاره د منظور شوو بودیجوي امکاناتو د تعقیبي مراحلو چټکتیا، د نوزاد ولسوالۍ د کاکي سیمې د اوبو بند د جوړېدو اهمیت او عملي ګامونه او همدارنګه د دوربیني سیمې د سړک د رغولو پراخولو اړتیا وه. دواړو لورو ټینګار وکړ چې یادې پروژې به د سیمې د اقتصادي ودې، ترانسپورتي اسانتیاو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره مهم رول ولوبوي. تېره ورځ د هلمند مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبي حماس صاحب کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د اطلاعات او کلتور وزارت له معین ښاغلي مولوي قدرت الله جمال صاحب سره لیدنه درلودله، چې په دې لیدنه کې د هلمند پر سیند باندې چې د باباجي ولسوالۍ په مسیر کې کوم نوی پل جوړیږي، د دغه پل د امکاناتو پر تعقیبي مسایلو، د نوزاد ولسوالۍ د کاکي سیمې د اوبو د بند او همداراز د نوزاد ولسوالۍ د دوربیني سیمې د سړک د جوړولو او پراخولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه باندې خبرې وشوې. ښاغلي جمال صاحب په اړوند برخو کې د لازم همکارۍ ډاډ څرګند کړ. همدارنګه په دې ناسته کې یو شمېر نور اړوند پرمختیایي او خدماتي موضوعات هم مطرح سول او پرې راغند نظریات تبادله سول. د اطلاعات او کلتور وزارت معین له لوري د هلمند ولایت د یادو پروژو ملاتړ اعلان سو. د اطلاعات او کلتور وزارت معین له لوري د هلمند ولایت د یادو پروژو ملاتړ اعلان سو او ډاډ ورکړل سو چې د امکاناتو په چوکاټ کې به لازمي همکاري ترسره سي. د غونډې په پای کې مرستیال والي د یاد وزارت له رهبرۍ څخه د همکارۍ او پاملرنې له امله مننه وکړه او د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه یې وکړه تر څو یادې پروژې په وخت او اغېزمن ډول عملي سي.